هغه وخت پورې زما او ستا دنیا او آخرت نشي برابرېدی چې څو پورې زما او ستا تعلق د الله سره نه برابر شوی. او دا قاعده او قانون یاد کا، قانون والا ډېر تپوسونه مه کوه چې زما دنیا به څنګه برابر شي او زما آخرت به څنګه برابر شي. مختصر جواب یې دی ستا دنیا او ستا دین د دې برابرېدل او د دې ورانېدل دا تړلی شوي دي په هغه رابطې پورې چې کومه رابطه د بنده او د الله په منځ کې ده. دا خبره ټوله په هغې پورې تړلی شوې ده. او چې کله دا خبره زموږ نه یېره شوه که نه د الله سره رابطه او تعلق، غمونه به هم ډېري، سوچونه او فکرونه به هم ډېري، ګناهونه به هم ډېري، ژوند به ستا ښه طرف ته نه روان، ژوند به ستا رواني داسې طرف ته چې هغه به یعنې ورانېږي به تا نه، ګډوډ کېږي. او دغه شان په آخرت کې او د آخرت په مسله کې او د دین په مسله کې ته ترقي نشي کولی. دا زه منم نه یې منم بلکل چې یو سړی دی د الله سره رابطه کې کمزوری او دی په دینداري کې ترقي وکړي. داسې دا د منلو خبره ده؟ دینداري خو وایي دی ته د الله سره رابطه، نو چې د الله سره د رابطه کمزوري ده نو ستا دینداري د کوم ځای نه چې دی هغه زوروره کېږي. هغه رب سره رابطه ساتل پکار دی او د هغه رب سره تعلق برابرول پکار دی چې مضبوط شي د هغه سره تعلق.